بیا هم پتری سایل په خپل ټوټې ټوټې کچکول خیر د پښتنو نه د پښتو د پاره غواړم ډیر لوی شاعر او ادیب رحمت شاه سایل صاحب سره ناست یو او د هغه نه به یو ښکلی غزل اورو تاسو ټولو ملګرو ته به هغه ډالۍ کوو او امید کوو چې تاسو به د هغې نه خوند واخلئ سایل صاحب که خپل کلام له سره شریک کړئ نو دا یو نیمګړی غوندې غزل دی او یو وړوکی غوندې نظم دی دا به سره شریک کوم چې ارشاد دی چې سترګې هم زخمي شي اوښکې هم پکې زخمي شي چې سترګې هم زخمي شي اوښکې هم پکې زخمي شي هم دلته به زرغون ګلاب د ژوند د پسرلي شي او وریږي پام کوه د انګارونو بارانونه وریږي پام کوه د انګارونو بارانونه جانانه هسې نه چې ستا باڼه پکې رنګي شي ډېر ښه خو ستا یو زرګر نظر غواړي د دې غرونو لاليه ستا یو زرګر نظر غواړي د دې غرونو لاليه دا تکې تورې تړې به د غرونو زرزري شي او بنګړي او د لمنو ستارې به په څه واخلو بنګړي او د لمنو ستارې به په څه واخلو لوپره چې ګراني شي بې حجابه غریبي شي ډېر ښه شعر دی سایل صاحب ډېر ښه شعر او دا دغه دی یو نظم دی ارشاد چې عنوان یې د سوال و جواب تا وی چې تا به ویل خدای دې نه کي تا وی چې تا به ویل خدای دې نه کي خو که ترمنځ جدایي پیدا شوه نو ستا د هجر اور به په ما لمبې بلي کي ایرې ایرې به مې کي مړ به مې کي خو زه خبرېږم چې ته خو ایرې هم نه شوې مړ هم نه شوې خو زه خبرېږم چې ته خو ایرې هم نه شوې مړ هم نه شوې خو هغه شان تازه تازه یې او سندرې لیکې څومره دروغ دې ویل ما وی چې ته ووایه زه نور پرست خو نه یم حسن پرست یم په تا مین یم خو دغه نور ته لږ نظر خو که چې د دې ټول جهان هر څیز ته حرارت ورکوي څومره ګرمي ده پکې چې دې کوم ځای ولاړ دی هغه ځای د څنګه سېزلی نه دی او دې په خپله سوی ولې نه دی کیدای شي دواړه سوځېدلي وي خو کیدای شي دواړه سوځېدلي وي خو موږ ته اوس هم تازه تازه ښکارېږي داسې ما هم وګڼه چې سوځېدلی یم خو تا ته تازه تازه سایل ښکاره ډېر ښه دی سایل صاحب ډېر ښه ژوند مناسب شه سایل صاحب دعاګانې درته کوو او الله مو قدر وکړي چې موږ ته مو وخت راکړو نو ملګرو رحمت شاه سایل صاحب ډېر قدردان او موږ ډېر له لرې نه ورته راغلي وو د وزیرستان نه ملکنډ ته او دلته هم د ده سره ملاقات وشو او ډېر خوند یې وکړو ډېر یو تاریخي ناستی هم ورسره وکړو که ژوند دا به پروت وي نو آینده به بیا سره میلاویږو د لوی الله په امان